د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي امریکا په 2001 زیږدیز کال کې د اسلامي نظام د نه منلو له امله په افغانستان برید وکړ. مولوي عبدالکبیر وایي که هغه مهال اسامه بن لادن په خپله خوښه له افغانستانه وتلی وي امریکا او ملګرو به یې هم پر افغانستان برید کاوه. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې ده چې په هغه وخت کې امریکا ته د القاعده د رهبر تسلیمول د اسلامي امارت لپاره شرم و. د همدې موضوع په اړه مو بلنه ورکړې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي سلطان محمد میخیل ته. میخیل صاحب تاسو څخه راغلاست وایم که راته ووایي چې د مولوي عبدالکبیر د وروستیو خبرو په تړاو ستاسو اند څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې لیدونکو اوریدونکو ته ټولو ته. لکه څنګه چې مولوي صاحب کبیر خپله بیانیه کې دا ویلي دي په سپېدار ماڼۍ کې چې امریکایانو بهانه غوښتله. دا واقعیت موږ ټول په دې باندې ژوندي تاریخونه یاستو چې په هغه وخت کې امریکا او متحدینو یې د افغانستان لپاره یوه بهانه لټوله او دا د دوی یو دسیسه وله د افغانستان لپاره چې نه غوښته په افغانستان کې یو اسلامي نظام ټینګ سي او هلته د ارامي او اسودګي راسي، هلته د کراري راسي، د مملکت د ترقي وکړي. اسامه بن لادن یو بهانه وله. باوجود چې اسامه بن لادن د جهاد په وخت کې د امریکایانو لپاره ډیره ګټه کړې وله د دوی په حساب باندې، ځکه چې جهاد د افغانستان د امریکا د ګټې لپاره خامخا و، ځکه چې هغه د ده حریف افغانانو ورته راچپه کړه د خپلو د وینو په بیه باندې. دوی مخامخ له روس سره جګړه نه سوه کولی، مګر افغانان بن لادن اسامه بن لادن هم افغانستان ته چې راغی دې په خاطر نه و راغلی چې دلته تجارت وکړي، بلکې د جهاد په خاطر راغلی و او هغه د افغانستان تابعیت درلوده او افغانانو نه سو کولی په هغه غرور او غیرت چې لري یو څوک چې مجرم نه وي ثابت سوی، په هیڅ محکمه کې نه وي مجرم ثابت سوی، هغه څنګه کولی شي چې یو مسلمان د غیر مسلمانانو ته په لاس باندې ورکړي چې واخلئ هر څه چې پرې کوئ. دا د افغانانو لپاره د بې غیرتۍ د بې ننګۍ صفت څوک په غاړه نشي اخیستلی. هیڅوک، نه امارت اسلامي د هغه زمان نه د دې زمان، حتی که امارت اسلامي نه ویلی نور د جهادي حکومت ولی اسلامي حکومت ولی دا کار نه سو کولی. دا غیر منطقي ده. هر څوک چې دا ادعا کوي چې بن لادن سبب د اشغال د افغانستان څه دا غیر منطقي مسله ده. موږ هر وخت حاضر یاستو چې راسو په دې باندې بحث وکړو، له هر چا سره کولی سو او موږ سره کره اسناد شته دي چې بن لادن څه و د جهاد په زمان کې د امریکا مخالف نه و، پسته یې مخالف نه و، صرف دوی بهانه جوړه کړې او دسیسه وله د افغانستان دې لپاره چې افغانستان وران کړي، اشغال یې کړي او دلته یو اسلامي حکومت جوړ نه وي.